هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهم او وروستۍ خبرونه ته. نن یکشنبه د چنګاښ 9مه نیټه ده چې د 2015 کال د جولای له 20 نیټې سره سمون لري. روانه خبري ګړۍ درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د اقتصاد وزارت وایي یو کال کې نږدې 200 میلیونه ډالرو پروژې پلې شوي. په بلخ کې یو ښوونځی جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت له 100 زیاتو هیوادونو سره سوداګري او 14 هوکړې لاسلیک شوي. ترکیه وایي د سوریې کړکېچ ته دې ژر تر ژره حل وموندل شي. اوس هم بشپړ خبرونه. د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظري وایي چې په تیرو 12 میاشتو کې د هیواد په کچه د 695 میلیونه او 200,000 امریکایي ډالرو په ارزښت 1.914 پروژې د کورنیو او بهرنیو مؤسسو لوري پلې شوي دي. نوموړي دا څرګندونې د یاد وزارت د یو کلن لاسته راوړنو د لمانځنې پروګرام کې وکړې. د نظري په وینا په دغه موده کې 140 کورنیو او 6 بهرنیو مؤسسو ته د فعالیت جوازونه ورکړل شوي چې ورسره په هیواد کې د فعال او غیر دولتي مؤسسو شمیر 2640 ته رسیدلی دی. په بلخ کې یو ښوونځی جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د بلخ ولایت د نهر شاهي ولسوالۍ یو ښوونځی تر بیا رغونې وروسته بیرته د زده کوونکو په واک کې ورکړل شو. د راپور له مخې د 14 درسي خونې لرونکی ښوونځی د افغان ها برای معارف موسسې په مالي ملاتړ د 9,000 امریکایي ډالرو په لګښت بیا رغول شوی او رسما ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د بلخ د ښوونې او روزنې مرستیال وویل دغه ښوونځی له بیا رغونې وروسته له نوې اسانتیاوو سره سمبال شوی او اوس چمتو دی چې زده کوونکو پکې زده کړې وکړي. بلخوا د سیمې اوسېدونکو د دې اقدام مننه وکړه او ویې ویل چې په ښوونې او روزنې کې پانګونه د هېواد د روښانه راتلونکي لپاره پانګونه ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د 100 زیاتو هیوادونو سره سوداګري او 14 هوکړې لاسلیک شوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي وایي چې د تیر یو کال په ترڅ کې د صنعتي زونونو د قانون توشیح او د له بهر راستنو شویو سوداګرو او صنعتکارانو لپاره د اسانتیاو برابرولو مقرره د اسلامي امارت حکومت لخوا تصویب شوې چې د یاد کال له مهمو پرمختګونو ګڼل کیږي. نوموړي د دغه څرګندونې د خپل یو کلن لاسته راوړنو د لمانځنې پروګرام کې وکړي. زیاته کړې چې تیر کال په هیواد کې د 90 سوداګریز نندارتونونه جوړ شوي دي. د نوموړي په وینا دا مهال د افغانستان سوداګري له 100 څخه زیاتو هیوادونو ته پراخه شوې ده او د اقتصادي ودې په هدف له بېلابېلو هیوادونو سره د 14 دوه-اړخیزو هوکړې هم لاسلیک شوي دي. او وروستی خبر دا چې ترکیه وایي د سوریې کړکېچ ته دې ژر تر ژره حل وموندل شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان د خپل امریکایي سیال مارکو روبیو سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار کړی چې د سوریې روان کړکېچ باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. فیدان ویلي ترکیه چمتو ده چې د دې کړکېچ د حل په موخه له امریکا سره همکاري وکړي او د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره یو تلپاتې حل لاره ومومي. هغه دغه راز اندېښنه ښودلې چې د اسرایلو لخوا پر سوریې پرله پسې بریدونه کولی شي د سیمې وضعیت لا پسې کړکېچن کړي. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله امد شه.